چې کله د خبر مسله د سړي مخله راس د نظر په مقابل کې د خبر زندگی کول، د نظر په مقابل کې خبر باندې عمل کول، د نظر په مقابل کې د خبر حکم منل او نظر پر شا باندې غورځول، دا د مسلمان د پاره د کامیابی لار ده او دا د مسلمان ایمان دی او دی باندې مسلمان ته الله تعالی کامیاب زندگی ور نصیب کړي. حضرت موسی علیه السلام چې کله د دریاب وسوته میدان تحت راله 15 لک انسانان ور سره دي، نو د حضرت موسی علیه السلام قوم دستی په میدان تحت کې د موسی علیه السلام سره د اوبو تلاش وکړي، ځکه اوبه د انساني ژوندۍ د پاره د هر مخلوق د ژوندۍ د پاره بنیادی ضرورت دی. نه یو سات کې بغیر د هغې سره ژوندۍ تیرې دی او نه بغیر د هغې سره ژوندۍ ممکنه ده. په ټوله میدان کې یو غړپ اوبه نشته، نو حضرت موسی علیه السلام سره قوم دستی د اوبو طلب وکړي او دی وخت کې د حضرت موسی علیه السلام سره یو لکړه ور سره. اوس عقل خدا فیصله کوي چې دی لکړه باندې سړی دا کار وکړي چې مځکه په وکیند ګوندې په دې باندې او څمځکه کې کډای راسي د مځکې سره اوبه راپورته سي او په دې باندې د خلکو ضرورت پرس. نو عقلم دا فیصله ورکي، دیدم دا فیصله ورکي، د انسان نظر چې انسان د لکړې ته نظر وکړي د لکړې سم دغه کار اخستل کیږي چې مځکه په وکیند او په دې باندې د اوبو تلاش وکړي. نو حضرت موسی علیه السلام مخت نظر او عقل دا تقاضا پیشي، لیکن بلته د رب ته د الله تعالی خبر دستی را ورسېدی، فضرب بعصاک الحجر، ته د لکړه پر دې ډبره باندې ووهه. عقل دستی چیغي کی چې لکړه چې پر ډبره وای خو لکړه ماتیږي او د لکړې سستا د ضرورت پر کېدلو اخرنه اسره او تمه ده او چې کله ته پر ډبره باندې وای چې کله دا ماته سو بیا خو هغه اسره او تمه دیم ختمه کړه بیا بستا د اوبو ضرورت په چش باندې پرکیش. لیکن حضرت موسی علیه السلام دی وخت دی طرف ته نه ګوري چې عقل سره ته وای نظر سره ته وای. حضرت موسی علیه السلام دی وخت د الله تعالی پر خبر باندې یقین دی. حضرت موسی علیه السلام د الله د خبر د تعمیل په خاطر چې د الله په خبر باندې عمل کوي د لکړه پر ډبره باندې وای چې کله لکړه پر ډبره باندې ول فنفجرت من حسنتا 10 عینا، الله تعالی د دې ډبرې سره 12 چینې را روانې کړي او چې کله 12 چینې را روانې سولې نو حضرت موسی علیه السلام دستی هغه قوم ته د اوبو د پاره بندوبست وکړي او هغه قوم د اوبو په لیدلو باندې خوشاله شو. نو ډېر ځله انسان ته چې الله تعالی کامیابی ورکي، مسلمان ته چې الله تعالی کامیابی ورکي، نو د انسان په زندگی کې یو انسان ته د نظر ترتیب راځي او د هغې په مقابل کې انسان ته د خبر ترتیب راځي او د مسلمان